تېره شپه د ننګرهار ولایت اړوند د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د زیړانو په سیمه کې ناپېژانده وسلوالو د یوې کورنۍ 3 ښځینه غړي وژلي چې یوه مور او 2 لوڼې پکې شاملې دي. دوی وایي له چا سره یې کومه بدي نه وه، خو له حکومته غواړي چې د اړونده قضیه ملنډې ونیسي. یک دو دختر ما بود دیگه ما خبر نبود که جامعه پلیس آمده بود که یار برده بودن. چی وظیفه داشت؟ چی کار میکرد؟ در اشتاب بود، دولتی بود، پروژه سرشماری بود، سرشماری مؤسسه بود. لا هم د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو د دې کورنۍ خپلوان او نږدې ګاونډیان وایي چې له کوره 9000 امریکایي ډالر او طلا هم وړل شوې. قضیه بیکار شوې وه. د قمنداني ترڅنګ د ښځه وژل شوې یو مې ترنګور دی او 2 تره نوسیان مې دي. زموږ چا سره د خاص دښمني نه وه او دا خلک راغلي د پیسو په مطابق باندې خلک یې وژلي دي. خو بیا هم چې په چا باندې زموږ شک و، هغه خلک موږ نیولي دي. 2 کسان نیول شوي، یوه ښځه او یوه سړی هم ګیر کړی تر اوسه پورې بس د قمندانۍ کې ده. د ننګرهار امنیه قمندانۍ پیښه تاییدوي او وایي چې په تړاو د پیښې 2 تورن کسان نیولي. د قمندانۍ ویان لا هم په پیښه کې د پرمختګ ډاډ ورکوي. تېره شپه شاوخوا 9 بجې د اومې ناحیې زیړانۍ په سیمه کې چې کومه قضیه رامنځته شوې ده، په دغه قضیه کې چې 2 خویندې او یو مور په قتل رسېدلې ده او په دغه قضیه کې موږ هم 2 تنه نیولي دي چې یو پکې زنانه ده او یو بل سړی هم ورسره نیول شوی چې یو تښتېدلی دی. زموږ د ننګرهار امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په دې باندې هڅې شروع کړي تر څو دا کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د پیښې وخت نږدې د ننګرهار والي په خپلو ټولنیزو شبکو کې په ژوندۍ بڼه په ننګرهار کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکاوه. میرویس انتظار، میلمه نیوز، ننګرهار.